بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه مې ومنئ. د وینډوز 7 کورس څلورمه برخه تاسو ته وړاندې کوم. راځم پینټ پروګرام خلاصوم. نور د خلاصولو طریقې مې تاسو ته په تېره ویډیو کې ښودلې دي. دا زموږ پینټ پروګرام دی او په دې کې نن کار کوو. په دې کې څو شیان دي؟ یو کپي ده، کټ دی، یو بل کپي ده. کټ کپي په واسطه یعنې موږ څه کولی شو، او دریم چې دی په دې کې پیسټ دی، په دې کې فیس فرام دی. دا څلور شیان نن موږ وایو. راځو کټ څه وظیفه لري. کټ دا وظیفه لري کله چې موږ یو رسم یا لیکل جوړ کو په یوه برخه کې، د دې ځای بل ځای ته انتقال کو د دې کټ په واسطه کولی شو چې کټ دلته نه پاتې کېږي، یعنې ټول انتقالېږي. او بل کپي دا ده چې کله موږ یا لیکل کوو په کمپیوټر کې یا څه لیکو، هر څه مو چې وي د کمپیوټر کې یو برخې نه بلې برخې ته لېږئ، هغه د کپي د هغه برخه کې پاتې شي، بل ځای ته انتقال شي. د دې په د کپي په واسطه کولی شو. دریم پیسټ دی. پیسټ څه معنا؟ پیسټ په دې معنا کله چې موږ د یو لیکنې یا رسمي څخه هر څخه موږ کپي او کټ واخلو، نو د پیسټ په واسطه موږ هغه برخې ته راوستلی شو. لکه د موټر لپاره کلچ ضرورت، ګیر ورکولو لپاره کلچ ضرورت دی، داسې د کټ او کپي لپاره دلته څه دی؟ پیسټ ته ضرورت دی. کټ او کپي بغیر له پیسټ څخه نه ترسره کېږي. کله چې موږ د یو رسم یو لیکل څخه کپي او کټ واخلو، د پیسټ په واسطه راوستلی شو. کله چې موږ په یو پینټ پروګرام کې یو تصویر اوپن کو، د اوپن له لارې نو غواړو یو بل تصویر هم دلته راوړو، نو د اوپن له لارې موږ نشو کولی چې دلته بل تصویر راوړو، ځکه چې اوپن کوو هغه لومړنی تصویر له منځه ځي. دا کار چې په دوه تصویرونه یا زیات تصویرونه پینټ پروګرام ته راوړو، مثلا دا سمپل ده، سم ده، صحیح ده، دې ته کلر ورکوو. دا خوښ نه شو، خوند یې در نه کړه او نه غواړی چې دلته جوړ شي، مثلا د په منځ کې نوم هم لیکمه، دلته لیکمه افغانستان. دا افغانستان مو ولیکه. غواړي چې دا ټول رسم چې کوم دی د ځای انتقال کړمه، دلته یې راوړمه، دلته یې راوړمه، دلته یې راوړمه. دا د چیز په واسطه کولی شو؟ کټ. لومړی د دې څخه مخکې شرط شی دی، باید دا سلیکټ شي. سلیکټ یعنې انتخاب شي. دلته به راشئ، دا سلیکټ دې باندې ریکټینګل سلیکټ باندې کلیک وکړئ. نور د هغه باندې هم کولی شئ سلیکټ کړئ، هغه وروسته وایو. نو دا لومړی ته ځکه سلیکټ د ریکټینګل وایم چې په دې پورې تړلی دی. دا سلیکټ کومه، بیا راځمه، یو کټ دی او بل کپي دی، بل پیسټ دی. کټ کوم، کټ شو، ورک شو. څنګه پیدا کو؟ دې څخه موږ دا مو کټ کو، اوس یې څنګه دې برخې ته راوړو؟ دلته پیسټ ته ضرورت دی. پیسټ باندې کلیک، دې ځای باندې کلیک کوم، مستقیما فیس کېږي. پیسټ باندې کلیک کوم، پیسټ زموږ تصویر دلته یې وړه، دلته یې وړه، دلته یې وړه، چېرته چې خوښ یې. مثلا زه غواړم چې دلته لږ دا کوین دا برخه کې شي. کټ پوه شوئ؟ د کاپي په واسطه کولی شو چې هم دلته پاتې شي، هم بل ځای ته انتقال شي، یعنې یو نقل دلته پاتې کېږي. کاپي باندې کلیک کو، موږ ته انتقال نه شو، نه دلته پاتې شو، نه دلته پاتې شو. دلته پیسټ ته ضرورت دی. پیسټ باندې کلیک کوو، پیدا شو، دلته اچوو. کټ په واسطه یعنې هلته نه پاتې کېده، یوازې یو تصویر و چې د بکګراونډ باندې کور ته پورته کوه، نو هغه تصویر به کور ته پورته کېده. نو کپي په واسطه زیات تصویرونه راوړلی شي، په همدې تصویر څخه کپیان اخیستلی شوی. بیا هم پیسټ کوم، بیا هم پیسټ کوم. دا یو تصویر دی، دا څه شي په واسطه؟ د فیسبوک د کپي په واسطه. که پیسټ مو وویل چې د کټ او کپي لپاره ضرور ده، یعنې کپي کټ او کپي بغیر له چیز څخه نه ترسره کېږي، د پیسټ څخه. د دواړه په چیش په واسطه ترسره کېږي. کټ کپي د پیسټ په واسطه دلته راوستل کېږي. دې کې بل چې دی پیسټ باندې چې کله دا لاندې ویکټور باندې کلیک وکړئ، دلته فیس فرام دی. فیس فرام څه معنا؟ زه غواړم چې تصویر دلته راوړم، دلته اوپن دی. زما سره په کمپیوټر کې پکچر چېرته ثبت دی، دا پکچر دی. مثلا غواړم چې دا پکچر زما کمپیوټر وایي دا سیو شي، ان میسیج راکړو چې غواړئ دا سیو شي او که له منځه لاړ شي، که نه غواړئ چې سیو شي. زه غواړم چې له منځه دې لاړ شي، نه غواړم.
تصویر شو. زه غواړم دلته یو څه لیکل نوره هم وکړم. مثلا دا لیکل شو، دا لیکل شو، یا دا لیکل کم. دا زموږ دلته لیکل وکړه. غواړم چې یو بل تصویر هم دلته راوړم. دا بیا اوپن ته ځم، بیا یو بل تصویر دلته مثلا دا تصویر راوړم، اوپن کوم یې او دا میسیج راکړه. چې غواړې دا سیو شي که له منځه لاړ شي، دا تصویر له منځه لاړو نه پیدا کېږي. نو دې لپاره چې دلته دوه تصویره راوړو، نو دا بیا کوم ځای دی چې څخه کار اخلو، بیا د فیس فرام څخه کار اخلو. مخکینی تصویر له منځه لاړو، بیا راځم فیس باندې، فیس فرام باندې کلیک کوم. زموږ سره په کمپیوټر کومه برخه کې چې عکسونه ثبت یا عکسونه راوړم، څنګ ته یو بل تصویر هم راوړم. بیا که چېرې زه اوپن ته لاړ شم، تصویر خو د اوپن له لارې داخلېږي، نو دا تصویر له منځه ځي. باید دا کار د چی څخه وکړئ، فیس باندې د وکتور باندې فیس فرام باندې کلیک وکړئ. بیا غواړم مثلا دا تصویر دلته راوړم، اوپن کوم یې، دا تصویر له منځه نه ځي. لومړی به دا کوچنی کړئ لږ او داسې به انتقال کړئ. دواړه تصویرونه مثال به دا ورسره بل غواړئ چې دلته یې راوړئ، بیا فیس فرام ته ځم، یو بل تصویر هم دلته انتقالوم. دا بیکګراوند باید لږ د دې څخه کوچنی شي. په همدې ترتیب زیات تصویرونه راوړی شي. دا چې شی و فیس فرام و. بس نن درس دومره بس و، دا نور درس په بله ویډیو کې